چترال کې د سکولو د اوبو یوه غټه منصوبه ګولینګ واټر سپلای سکیم دوباره بحال شوه. د 36 کروڑ روپو دا منصوبه تیر کال د جولای په 9 نیټه هغه وخت تباه شوې وه کله چې ګولینګ کې ګلوف یعنی د اور غر چودو نه پس خطرناک سیلاب راغلی و. دغه سیمه کې د ګڼ شمېر کورونو، سړکونو، پلونو، پټو او باغونو سره سره د سکولو د اوبو دا منصوبه هم سیلاب کې لو شوې وه. د چترال ټاون او کلو 50,000 کسان د سکولو د اوبو نه تر اوسه پورې محروم وو. د دې منصوبې بحال کولو دپاره خلکو بیا احتجاجونه هم وکړل، خو آخرکار حکومت یو کال پس د دې دوباره بحال کولو دپاره څه کم 4 کروڑ روپۍ منظور کړې. خو چې کله په دې سخت کال دوباره کار شروع شو نو یو ځل بیا ګولینګ کې د ګلوف پیښې په وجه سیلاب راغی او په دې یو ځل بیا کار وځنډېدو. خو د ولس په سخت دباو باندې محکمه پبلک هیلث انجینیرینګ په دې ډېر زر کار شروع کړو او اوس دا منصوبه سرته ورسېده، خلکو ته به اوبه رسي. د سکولو د اوبو د دې منصوبې پرانسته د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په اقلیتي چارو معاون خصوصي وزیر زاده کیلاش وکړه، څوک چې په دې باندې ډېر خوشحاله هم دی. इस बहाली के काम से ये अभी जो हमने इफ्तिताह किया, पूरे चित्राल टाउन कोई 43,000 आबादी इससे मुस्तफ़िद होंगे और इसमें हॉस्पिटल, कॉलेजेस और स्कूल्स भी चित्राल टाउन के शामिल हैं. इस साल भी जो सैलाब में नुकसानात हुए यहाँ पर और लोअर चित्राल में, उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने 65 करोड़ के ग्रांट जारी कर चुका है. एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिजास्टर अब्दुल वली खान वही چې د دې منصوبې بحال کولو دپاره موږ باندې د ولس د طرفه ډېر دباو نن چې کوم د بحالي وشو نن اخوا ریسټوریشن اف د اوبو د زموږ چترال ټاون ته بلار شي او کوتم لار شي نو د ټولو خلکو ته ډېر کم از کم لاک 1.5 لاک خلک دینه به مستفید شي. د محکمه پبلک هیلث انجینیرینګ ایگزیکټیو انجینیر زاهد هم په دې کار باندې د تسلۍ څرګندونه وکړه. دا سکیم د 2019 په سیلاب کې ډیمیج شوی اوس اوبه بحال شوې او د خلکو د توقع مطابق او د زمونږ د محکمې د تسلۍ مطابق اوبه موږ نن پرېښودې. د تعمیراتي کمپنۍ ډایرکټر وایي چې د معیاري کار سره سره دوی 2 میاشتې مخکې دا کار پوره کړو چې د ولس ستونزې هوارې شي. ये 6 महीने का प्रोजेक्ट हम लोगों ने अपनी टीम की मेहनत से 4 महीनों में कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तसल्ली बख्श हुआ है. ठीक है, इसकी प्रोडक्शन के लिए हमने जा बजा जो है आरसीसी स्ट्रक्चर्स के बीच में पाइप को हमने ले किया है और इसको सपोर्ट दिया हुआ है कि मतलब आइंदा ये फ्लड से बच सके. د سیمې خلک هم په دې کار باندې ډېر خوشحاله دي. आज मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का प्रेशर भी बहुत कम होगा और लोग इससे मुस्तफीद होंगे. ماهرین وایي چې کله دا پایپ لین شروع کی د ګولین نه راوستې شو نو محکمه پبلک هیلث انجینیرینګ د دې د حفاظت لپاره څه خاص ګامونه نو پورته کړي. دغه وجه چې دا په سیلاب کې تباه شو خو اوس دا پایپ لین په ډېر انتهایی محفوظ لار باندې راوستې شو او امید چې دا پایپ لین به بیا د سیلاب په وجه باندې نه خرابېږي. غلام ابطار ملکن ټي وي چترال.